بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم د MTCNA د زده کړې 14مې ویډیو ته. د دې ویډیو په پای کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې لومړی د فایرول پیژندنه، دا چې فایرول څه شی ده په اړه یې تاسو ته معلومات درکوم. او دویم د فایرول مدیریت کول، دا چې په مایکروټېک راوټر کې موږ څنګه له فایرول څخه ګټه اخلو، تاسو ته په اړه معلومات درکوم. نو ملګرو، هیله ده چې د دې ویډیو تر پایه را سره ملتیا وکړئ او دغه ویډیو تر پایه را سره وګورئ. همدارنګه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. د 14مې ویډیو لومړی برخه د فایرول پیژندنه. فایرول په شبکه کې د یو دفاعي چیک پاینټ په څیر باندې کړنه ترسره کوي او ټول د شبکې څخه وتونکي یا ایګریس او همدارنګه شبکې ته دننه کیدونکي یا انګریس ټرافیک یا ډیټا د فایرول په وسیله فلټر یا چیک کیږي. فایرول د شبکې په امنیت او کنټرول کې ډیر اړین رول لوبوي او همدارنګه د شبکې کارونکو لپاره په محدودیت راوستلو کې ډیر کارول کیږي. د فایرول په وسیله کولای شو چې بیلابیلې شبکې، ویب سایټونه او آی پی ادرسونه په خپله شبکه کې بلاک کړو او یا هم ورته اجازه ورکړو. فایرول په شبکه کې د یو دفاعي دیوال یا د یو دفاعي چیک پاینټ په څیر باندې کار ترسره کوي، یعنی ټوله هغه ډیټا چې یوې شبکې ته دننه کیږي او یا هم له یوې شبکې څخه بهر کیږي د فایرول په وسیله باندې کنټرول او مدیریت کیږي. د مخکې ورپېژندل شویو قوانینو په بنسټ باندې دغه ډیټا ته یا له شبکې څخه د وتلو او یا هم شبکې ته د دننه کېدلو اجازه ورکوي او یا یې هم مخنیوی ترسره کوي. همدارنګه فایرول هغې ډیټا ته په شبکه کې د دننه کېدو یا بهر کېدو اجازه ورکوي کومه چې شبکې لپاره امنیتي ګواښ نه پیښوي. خو که چیرته فایرول داسې یوه ډیټا وګوري یا یې تشخیص کړي چې هغه د شبکې لپاره خطر پیښوي یا هم امنیتي ګواښ رامنځته کوي او یا هم دغه ډیټا د فایرول د قوانینو په خلاف باندې وي، نو هغه بلاک کوي او اجازه نه ورته ورکوي. د 14مې ویډیو دویمه برخه د فایرول مدیریت کول. د فایرول موضوع ډیره پراخه او پیچلې ده، خو په مایکروټېک راوټر کې د فایرول کارول او مدیریت کول ډیر اسانه او ساده دي. دا چې فایرول څنګه په مایکروټېک راوټر کې کارو او ځینې ویب سایټونه یا آی پی ادرسونه څنګه په شبکه کې محدود یا بلاک کوو، نو تاسو ته به یې په عملی ډول سره معلومات وړاندې کړم. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، فایرول یوه ډیره پراخه او پیچلې موضوع ده، خو په مایکروټېک راوټر کې د فایرول د کارولو لپاره ډیره ساده او اسانه تګلاره شتون لري. یعنی په مایکروټېک راوټر کې مونږ کولای شو په ډیره ساده او اسانه توګه له فایرول څخه ګټه واخلو. په مایکروټېک راوټر کې د فایرول د کارولو لپاره لومړی د وین باکس پروګرام په وسیله باندې مایکروټېک راوټر ته لاګین کیږو. کله چې مایکروټېک راوټر ته لاګین شولو، له هغه څخه وروسته د آی پی په مینو کې په فایرول برخه باندې کلیک ترسره کوو. وروسته له هغه څخه چې د فایرول صفحه موږ ته پرانیستل شوه، نو موږ ګورو چې د فایرول په صفحه کې موږ سره ډیرې مینوګانې شتون لري. خو د دې لپاره چې موږ ځینې آی پی ادرسونه یا ویب سایټونه بلاک کړو یا هم ورته اجازه ورکړو، نو د دې کړنې لپاره په دې ویډیو کې موږ له 3 مینوګانو څخه ګټه اخلو، چې لومړی فایرول رولز مینو ده، همدارنګه لیر 7 پروتوکولز مینو ده او اډرس لیست مینو ده. د بیلګې په ډول سره موږ غواړو چې یوټیوب او فیسبوک ویب سایټونه بلاک کړو، نو د دې لپاره موږ لیر 7 پروتوکولز مینو ته راځو. نو دلته په اډ یا پلاس بټن باندې کلیک ترسره کوو. په دې سره موږ ته د نیو فایرول لیر 7 پروتوکول صفحه خلاصیږي. کله چې موږ ته دغه صفحه پرانیستل شوه، له هغه څخه وروسته د نیم په برخه کې موږ یو نوم انتخابوو او زه دلته یوټیوب بلاک نیم کاروم. همدارنګه د ریګولر ایکسپریشن په برخه کې موږ کولای شو چې خپل ایکسپریشن او یا هم هغه کوماند ولیکو چې په هغې سره موږ یو ویب سایټ بلاک کوو. نو راځو لکه څنګه چې زه دغه کوماند لیکم ملګرو، په دغه شکل باندې تاسو کولای شئ دغه کوماند ولیکئ او د دې په وسیله باندې یو ځانګړی ویب سایټ بلاک کړئ. د مثال په ډول زه youtube.com لیکم او دغه youtube.com په دې ایکسپریشن کې شاملوم. کله مو چې دغه ایکسپریشن ولیکل، له هغه څخه وروسته اپلای باندې کلیک ترسره کوو او بیا اوکې بټن کېکاږو. نو اوس تاسو وګورئ چې موږ د یوټیوب د بلاکولو لپاره ریګولر ایکسپریشن ولیکل، له هغه څخه وروسته موږ بیا په اډ یا پلاس بټن
باندې کلیک تر سره کوو ترڅو د فیسبوک لپاره یو ریګولر ایکسپریشن ولیکو او فیسبوک ویب سټ هم ور باندې بلاک کړو. نو د نیم په برخه کې مونږه فیسبوک بلاک لیکو او د ریګولر ایکسپریشن په برخه کې د youtube.com پر ځای باندې مونږ دا ځلې facebook.com لیکو. له هغه څخه وروسته په اپلای بټن باندې کلیک تر سره کوو او بیا په اوکی باندې کلیک تر سره کوو. نو په دې سره مونږ د فیسبوک او یوټیوب لپاره ریګولر ایکسپریشن ولیکل. وروسته له هغه څخه مونږ دغه ریګولر ایکسپریشن عملی یا تطبیق کوو چې د عملی کولو یا تطبیق کولو لپاره مونږه فلټر رولز مینو ته راځو او په فلټر رولز مینو کې دغه کړنه تر سره کوو. خو مخکې د فیسبوک او یوټیوب له بلاک کولو څخه راځو لومړی د یوټیوب او فیسبوک ویب سایټونه چک کوو چې آیا کار تر سره کوي او که نه تر سره کوي. نو د دې لپاره مونږه کروم براوزر خلاصوو او د URL په برخه کې youtube.com لیکو. وروسته له هغه څخه ګورو چې د یوټیوب ویب سایټ مونږ ته پرانیستل شه او په صحیح ډول سره کار تر سره کوي. نو مونږ د سرچ په برخه کې قرآن لیکو او ګورو چې مونږ ته بیلابېلې ویډیوګانې راځي. نو یو ویډیو پلی کوو ترڅو مطمئن شو چې یوټیوب په سم ډول سره کار تر سره کوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ویډیو هم مونږ ته پلی شوله. اوس په دې باندې مطمئن شو چې یوټیوب په سم ډول سره کار تر سره کوي. نو بیرته د وین باکس پروګرام ته راځو او په فلټر رولز مینو کې په پلس یا اډ بټن باندې کلیک تر سره کوو. په دې سره مونږ ته نیو فایرول رولز صفحه خلاصيږي. دلته په جنرال مینو کې مونږه د چین لپاره فارورډ انتخابوو. لغه څخه وروسته د سورس ادرس په برخه کې مونږ د هغې وسیلې آی پی ادرس لیکو په کوم باندې چې مونږه یوټیوب بلاک کول یا بندول غواړو. نو راځو مونږ لومړی خپل د کمپیوټر آی پی ادرس چک کوو او ګورو چې زموږ د کمپیوټر آی پی ادرس څو ده. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زموږ د کمپیوټر آی پی ادرس 254 ده. نو بیرته راګرځو او د سورس ادرس په برخه کې خپل د کمپیوټر آی پی ادرس لیکو. همدارنګه د سورس ادرس په برخه کې تاسو ګورئ ملګرو چې د ناٹ علامه یا ساين ده. کله چې مونږ دغه علامه فعال کړو نو دا د دې معنی ورکوي چې پرته له 254 آی پی ادرس څخه نور په ټولو آی پی ادرسونو باندې یوټیوب ویب سایټ بلاک شي. خو که چیرته دغه علامه فعال نه اوسېږي نو له دې څخه دا څرګندېږي چې مونږ یوازې غواړو په 254 آی پی ادرس باندې د یوټیوب ویب سایټ بلاک کړو. نو مونږ دغه علامه غیر فعالو ځکه چې زموږ هدف دا ده ترڅو په 254 آی پی ادرس باندې د یوټیوب ویب سایټ بلاک کړو او د نورو ویب سایټونو لپاره د یوټیوب ویب سایټ نه بلاک کوو. له هغه څخه وروسته د اډوانس مینو ته راځو او په اډوانس مینو کې لیئر 7 پروتوکول په برخه کې یوټیوب بلاک انتخابوو. له هغه څخه وروسته د اکشن مینو ته راځو او په اکشن مینو کې اکشن ورته ډراپ انتخابوو. یعنی د دې معنی دا ده هر کله چې زمونږ له 254 آی پی ادرس څخه د یوټیوب ویب سایټ لپاره ریکوست تر سره کیږي نو دغه ریکوست باید د فایرول لخوا ډراپ شي یعنی له منځه لاړ شي. له هغه څخه وروسته موږ یو کمنټ هم لیکو. له هغه څخه وروسته په اپلای بټن باندې او بیا په اوکی باندې کلیک تر سره کوو ترڅو دغه فلټر رول ذخیره یا سیف شي. اوس راځو یو ځل بیا د یوټیوب ویب سایټ چک کوو چې آیا په صحیح ډول سره کار تر سره کوي او که نه تر سره کوي. نو د دې کړنې لپاره موږ یو ځل بیا کروم براوزر خلاصوو او کله چې کروم براوزر خلاص شه په هغه کې youtube.com لیکو او انټر بټن کلیک کوو. څو شیبې په تمه پاتې کیږو ترڅو پایله موږ ته معلومه شي چې آیا یوټیوب ویب سایټ موږ ته بلاک شه او که نه بیا هم کار تر سره کوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د یوټیوب ویب سایټ څخه ریپلی یا ریسپانس رانغی یعنی په دې معنی چې یوټیوب ویب سایټ زموږ د کمپیوټر لپاره بلاک شوی ده او کوم ریکوست چې زموږ له کمپیوټر څخه یوټیوب ویب سایټ ته لیږل کیږي هغه د فایرول په وسیله باندې ډراپ کیږي یا له منځه وړل کیږي. اوس راځو په کروم براوزر کې facebook.com لیکو او ګورو چې فیسبوک ویب سایټ موږ ته خلاصيږي او که نه خلاصيږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د فیسبوک ویب سایټ موږ ته پرانیستل شه او په سم ډول سره کار تر سره کوي. له هغه څخه وروسته موږ راځو د فیسبوک بلاک کولو لپاره چې کوم ریګولر ایکسپریشن موږ لیکلی ده هغه عملی کوو او تطبیق کوو یې ترڅو فیسبوک موږ لپاره بلاک شي. نو فلټر رولز مینو ته راځو او په اډ یا پلاس بټن باندې بیا هم کلیک تر سره کوو. وروسته له هغه څخه د نیو فایرول رول په صفحه کې د چین برخه فارورډ انتخابوو. همدارنګه په سورس ادرس کې ورته خپل د کمپیوټر آی پی ادرس لیکو. وروسته له هغه څخه د اډوانس مینو په برخه کې لیئر 7 پروتوکول فیسبوک بلاک انتخابوو او یو ځل بیا هم د اکشن په برخه کې موږ اکشن ورته ډراپ انتخابوو ترڅو له 254 آی پی ادرس څخه چې کوم ریکوست یا درخواست د facebook.com ویب سایټ لپاره لیږل کیږي هغه ډراپ کیږي له منځه یوسي. همدارنګه د کمنټ په برخه کې ورته اف بلاک یا فیسبوک بلاک لیکم
او وروسته له هغه څخه په اپلای بټنه بیا په اوکې بټنه باندې کلیک ترسره کوم ترڅو د فیسبوک بلاک کولو دغه فلټر رولز ذخیره یا سیف شي. له هغه څخه وروسته یو ځل بیا د کروم براوزر ته راځم او facebook.com لیکم او ګورم چې دغه ویب سایټ کار ترسره کوي په صحیح ډول سره او که نه ترسره کوي. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د فیسبوک ویب سایټ هم بلاک شه او په سم ډول سره کار نه ترسره کوي. یعنی موږ چې د فایرول رولز د فیسبوک او یوټیوب لپاره لیکلای و په صحیح ډول سره کار ترسره کوي او په سم ډول سره د تطبیق وړ ده. یو ځل بیا هم facebook.com صفحه ریفریش کوو ترڅو ښه مطمئن شو چې زمونږ د فلټر رولز کار ترسره کړی ده او د فیسبوک ویب سایټ زمونږ لپاره بلاک شوی ده. اوس راځو په فلټر رولز برخه کې د فیسبوک او یوټیوب لپاره چې مونږ فلټرینګ رولز یا بلاکینګ رولز ترسره کړي دي نو دغه رولز او یا هم فلټر مونږ غیر فعال کوو. کله چې دا دواړه غیر فعال کړو نو له هغه څخه وروسته بیا کروم براوزر ته راځو او ګورو چې د فیسبوک او همدارنګه د یوټیوب ویب سایټونه موږ ته په سم ډول کار ترسره کوي او بیرته فعال شوي دي. د دې لپاره چې موږ په ډیرو آی پی ادرسونو او یا هم په یو ګروپ د آی پی ادرسونو باندې د یوټیوب او یا هم د فیسبوک ویب سایټ بلاک کو نو د هغه لپاره په اډ یا پلاس بټن باندې کلیک ترسره کوو. وروسته له هغه څخه د نیو فایرول رول په صفحه کې د جنرال مینو په برخه کې چین فارورډ انتخابوو او د سورس ادرس په برخه کې مونږ له شروع یا سٹارټینګ آی پی څخه فایل کوو او همدارنګه تر اینډ یا وروستۍ آی پی پورې دوام ورکوو. یعنی دلته مونږ له 2 آی پی ادرس څخه تر 100 آی پی ادرس پورې انتخاب کړ چې غواړو دغه د فیسبوک ویب سایټ د 2 څخه شروع تر 100 آی پی ادرس پورې ټولو وسایلو لپاره بلاک شي. نو له هغه څخه وروسته د اډوانس مینو په برخه کې لیر 7 پروتوکول فیسبوک بلاک انتخابوو او اکشن بیا هم ورته ډراپ انتخابوو. وروسته له هغه څخه اپلای بټن بیا هم په اوکی بټن باندې کلیک ترسره کوو ترڅو دغه رولز مونږ لپاره سیو یا ذخیره شي. نو په دې سره له 2 آی پی ادرس څخه شروع تر 100 آی پی ادرس پورې چې کوم وسایل دي په ټولو باندې د فیسبوک ویب سایټ بنديږي او بلاک کیږي. همدارنګه که چیرته موږ وغواړو په یو مکمل کلاس یا په ټول نتورک باندې د فیسبوک ویب سایټ باندې یا بلاک کړو د هغه لپاره په اډ یا پلاس بټن باندې کلیک ترسره کوو او د نیو فایرول رولز په صفحه کې په جنرال مینو کې چین فارورډ انتخابوو او د سورس ادرس په برخه کې خپل کلاس ورته لیکو. یعنی کله چې موږ په یو مکمل کلاس یا مکمل نتورک باندې یو ویب سایټ بلاک کوو د هغه لپاره مونږه 10.0.0.0/8 لیکو ځکه موږ د A کلاس آی پی ادرس کارولای ده نو د A کلاس آی پی ادرس ماسک چې ده 8 ده. له هغه څخه وروسته د اډوانس مینو په برخه کې لیر 7 پروتوکول بیا هم فیسبوک بلاک انتخابوو او اکشن بیا هم ډراپ انتخابوو. دغه څخه وروسته په اپلای بټن بیا هم په اوکی بټن باندې کلیک ترسره کوو ترڅو دغه فلټر رولز ذخیره یا سیو شي. نو په دغه تګلارې سره مونږ کولای شو په یوې ځانګړې آی پی همدارنګه په یو ګروپ د آی پی ادرسونو او یا هم په ټول کلاس یا نتورک باندې ځانګړي ویب سایټونه بلاک کو یا هم هغه ته اجازه ورکړو. اوس راځو کوم فلټرینګ چې مونږ ترسره کړی و ټول غیر فعال وو او له هغه څخه وروسته د اډرس لیست مینو ته راځو. خو له دې څخه مخکې چې مونږ په اډرس لیست مینو کې کوم ویب سایټ بلاک کو لومړی د یوټیوب او فیسبوک ویب سایټونه ګورو چې په سم ډول کار ترسره کوي او که نه ترسره کوي. نو د کروم براوزر په برخه کې مونږ فیسبوک او یوټیوب چک کوو او ګورو چې فیسبوک او یوټیوب په سم ډول سره کار ترسره کوي. له هغه څخه وروسته د اډرس لیست مینو په برخه کې مونږ په اډ یا پلاس بټن باندې کلیک ترسره کوو او د نیو فایرول اډرس لیست صفحه مونږ ته خلاصيږي. کله چې دغه صفحه خلاصه شوله د لیست په برخه کې مونږ کولای شو یو نوم ورته انتخاب کړو چې دلته مونږ اف بلاک یا فیسبوک بلاک انتخابوو. وروسته له هغه څخه د ادرس په برخه کې مونږ کولای شو د یو ویب سایټ آی پی ادرس ولیکو یا هم د یو ویب سایټ نوم ولیکو چې د بیلګې په ډول سره زه www.facebook.com لیکم او د کمنټ په برخه کې ورته لیکم چې فیسبوک بلاک بای اډرس لیست. یعنی فیسبوک مونږ دا ځل بلاک کوو خو د اډرس لیست په وسیله باندې د لیر 7 پروتوکول په وسیله باندې نه بلاک کوو. نو کله چې مونږ دا کمنټ ولیکه په اپلای بټن باندې کلیک ترسره کوو او وروسته له هغه څخه په اوکی بټن باندې کلیک ترسره کوو ترڅو دغه اډرس لیست مونږ لپاره ذخیره یا سیو شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ
موږ د www.facebook.com لپاره ادرس لیست ولیکل، خو دغه facebook.com IP ادرس موږ ته په اتومات ډول سره پیدا یا رامنځته کړ. نو اوس چې کوم فلټرینګ تر سره کیږي دا به هم په facebook.com باندې اپلای کیږي او هم به د فیسبوک په IP ادرس باندې اپلای کیږي. نو د فلټر رولز مینو ته راځو او دلته په اډ یا پلاس بٹن باندې کلیک تر سره کوو. نو د نیو فایرول رول په صفحه کې په جنرال مینو برخه کې چین فارورډ انتخابو. همدارنګه د سورس ادرس په برخه کې د خپل کمپیوټر IP ادرس لیکو، ځکه موږ غواړو چې په خپل کمپیوټر باندې د فیسبوک ویب سایټ بلاک کو د ادرس لیست په وسیله باندې. همدارنګه د ډیسټینیشن ادرس لیست په برخه کې موږ اف بلاک انتخابو، یعنی هغه ادرس لیست چې موږ لیکلای ده هغه دلته د ډیسټینیشن ادرس لیست په برخه کې انتخابو. وروسته له هغه څخه د اکشن په برخه کې مونږ اکشن بیا هم ډراپ انتخابو او د کمنټ په برخه کې مونږ بیا هم اف بلاک بای ادرس لیست لیکو، یعنی مونږ فیسبوک بلاک کړ د ادرس لیست په وسیله باندې. لغه څخه وروسته په اپلای بٹن باندې بیا په اوکی بٹن باندې کلیک تر سره کوو ترڅو دغه معلومات ذخیره شي. کله مو چې دغه ادرس لیست عملی کړ لغه څخه وروسته راځو په کروم براوزر کې facebook.com لیکو او ګورو چې facebook.com ته په صحیح ډول سره کار تر سره کوي او که نه تر سره کوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ facebook.com ویب سایټ بلاک شوی ده او په سم ډول کار نه تر سره کوي. نو په دې سره موږ وشوای کولای چې فیسبوک ویب سایټ د ادرس لیست په وسیله باندې هم بلاک کړو. همدارنګه موږ کولای شو چې facebook.com د ادرس لیست په وسیله باندې یو ګروپ د IP ادرسونو لپاره هم بلاک کړو او یا هم ځینې وخت په ټول کلاس یا په ټول نتورک باندې د ادرس لیست په وسیله باندې موږ یو ویب سایټ یا هم ډیر ویب سایټونه بلاک کړو. نو د دې لپاره چې په یو ګروپ د IP ادرسونو باندې موږ د فیسبوک ویب سایټ بلاک کړو په اډ یا پلاس بٹن باندې کلیک تر سره کوو او د نیو فایرول رول صفحه کې د جنرال مینو په برخه کې چین فارورډ انتخابو او د سورس ادرس په برخه کې موږ له فایل څخه تر پای پورې هغه د IP ادرسونو رینج یا ساحه ورته انتخابو. وروسته له هغه څخه د ډیسټینیشن ادرس لیست په برخه کې موږ اف بلاک یا فیسبوک بلاک انتخابو او د اکشن په مینو کې موږ اکشن ورته ډراپ انتخابو. همدارنګه د کمنټ په برخه کې مونږ اف بلاک فور رینج اف IP ادرس، یعنی مونږ فیسبوک بلاک کړ د یو ګروپ د IP ادرسونو لپاره. دغه څخه وروسته په اپلای او بیا په اوکی بٹن باندې کلیک تر سره کوو. همدارنګه که چیرته وغواړو په مکمل نتورک یا په یو کلاس باندې فیسبوک ویب سایټ بلاک کړو نو بیا هم په اډ یا پلاس بٹن باندې کلیک تر سره کوو. د نیو فایرول رولز په صفحه کې جنرال مینو کې چین فارورډ انتخابو او په سورس ادرس کې ورته خپل کلاس لیکو او سبنیټ ماسک ورته لیکو. لهغه څخه وروسته د ډیسټینیشن ادرس په برخه کې بیا هم اف بلاک انتخابو او د اکشن په برخه کې اکشن له اکسپټ څخه ډراپ ته بدلو، یعنی که اکشن اکسپټ انتخاب کړو په دې معنی چې دغه ویب سایټ باید اکسس شي یا هم لاسرسي ورته تر سره شي. خو که چیرته موږ اکشن ډراپ یا ریجیکټ انتخاب کړو نو د دې په وسیله باندې هغه ویب سایټ بلاک کیږي او بنديږي. همدارنګه د کمنټ په برخه کې اف بلاک فور آل یوزر ورته لیکو. لکه څنګه چې موږ د ټول کلاس یا ټول نتورک لپاره فیسبوک بلاک کړ، اوس بیا راځو فیسبوک چک کوو ترڅو په صحیح ډول سره کار تر سره کوي او که نه تر سره کوي. نو راځو کروم براوزر خلاصو او وروسته له هغه څخه په کروم براوزر کې facebook.com لیکو او ګورو چې د فیسبوک ویب سایټ خلاصيږي او که نه خلاصيږي. نو لکه څنګه چې لیدل کېږي د فیسبوک ویب سایټ بلاک شوی ده او نه خلاصيږي. په دې سره مونږه په مایکروټیک راوټر کې د فایرول کارول زده کړل او په دې باندې پوه شو چې څنګه یو ویب سایټ د یو IP ادرس لپاره، همدارنګه یو ګروپ د IP ادرسونو لپاره او د ټول کلاس یا د ټول نتورک لپاره بلاک کړو. نو په دې سره د فایرول مفهوم سره او همدارنګه د فایرول کارولو سره موږ بلدتیا پیدا کړله. یادونه باید وکړم چې د فایرول موضوع ډیره اوږده موضوع ده، خو هغه معلومات چې د فایرول په برخه کې اړین ول هغه ما تاسو سره شریک کړل او په عملی ډول سره می تاسو ته وړاندې کړل. نو ملګرو دا ټول هغه معلومات و چې په 14مه ویډیو کې ما تاسو ته ځای پر ځای کړی و او تاسو ته می وړاندې کړل. هیله ده چې له دغه معلوماتو څخه مو ګټه پورته کړې وي او تر یو حده پورې تاسو په علم کې زیاتوالی راغلی وي. له پاملرنې څخه مو مننه. هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو نورو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. ملګرو دا هم زما د یوټیوب چینل لینک دی، یو ځل ضرور زما یوټیوب چینل ته دننه شئ، زما ویډیوګانې در سره سبسکرایب او لایک کړئ او تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسو چوپړ ته حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.